د میکائیل ذمہواری چې دا هغه د ټولي دنیا راشن او رزق تقسیمول. ابل جمعه ما کاوړان دي جمعه وا دا خبره چې وکړه چې د میکائیل ذمہواری چې دا هغه رزق تقسیمول. یو سړی بیا مانځنه پس ماته وې چې د میکائیل رزق تقسیمول څنګه دی، مونږ خو یا نوکری کو روټای ګټو یا مزدوری کو یا څه کو. نو ما ورته وې چې عزیزه یو کار سکے وی چې زه سیکشن افسر ما په سیکریټریټ کې ما وی چې سیکشن افسر نو بیا په خبره خپويږي. فوډ منسٹر یا فوډ سیکریټری یا فوډ ډایریکټر دا چې تقسیم د راشن کوي نو دا ډایریکټر یا سیکریټری یا منسٹر په خپل ځي خلکو ته غنم ورکوي او کنه څه وسایل او واسطو باندې کوي. و چې بس دی پوه شو، بالکل پوه شو، ما دماغ ته خبره پرېوته. مالدام شکر دی چې پوه خو شوې. دا کائنات اللہ پاک پا اسباب جوڑ کرے. دا رزق رسول وسیلہ چه دا پا ایمان در تویم چه دا بنی آدم ہونا سیوا اللہ دا مارغانو پا ذریعہم کرے دا. هارون الرشید بادشاہ او اخکار تاوته و چې اخکار وکنو اخکار خو پیجا نہیں کنه ټول پیجا نہیں. ځکه چې زمونږ د پاکستان دا ټول افسران د جمعې پر ورځ اخکار کوي. ضیاءالحق صاحب مغه ورځ را روانو کوارټ تخکار کولو د پاره. اسه زماړه کړهاله چې د جمعې په ورځ ښکارونه کول د بیغمه زړکاری او د روزګار زړکاری. غمزده زړه چې ده اخکارونه نه کوي، تفریح او سیلونه نه کوي. غمزده زړه چې ده پردی روټۍ او پردی فنکشنونه نه اټینډ کوي. د چا چې زوی مړی او هغه ته په درې مورز وې چې راځه روټای مې درته کړې دا او ډېر خلک مې راغوښتي دي لار بشي در سره. د چا چې زوی مړی یا د چا ښځه مړی یا د چا پلار مړی یا د چا مور مړی یا د چا رور مړی نو غمزده سړي ته به ته ووایې چې راځه ما تا ته روټۍ کړې ده یا دا زما واده دی دا کارډ مې درته راوړو روټۍ ته راشه. غمزده زړه به داسې نو اسه ماته دا شعر خله تراغه چې ایو عاشق خپل معشوقه ته وی چې ته په بستر د بیغمای کوي خوبونه او زما په مخ کې و خلارې جوړه. ته سپوې زما د درد نه د بیغمای په بستر باندې ودې او زما په مخ کې و خو ولې جوړې. بار تقدیر زمونږ ملک داسې دی
خلق داسې دي بلا ورپسې چې څه کېږي یا به کېږي. نو هارون الرشید بادشاہ ښکار وکړ، ښکار چې څه وخت کې خوړو نو یو کارغه راغی او د هارون الرشید د بادشاہ د مخې نه یې غوښه وتښتوله. چې غوښه یې وتښتوله نو دته خو ډېره سخته غوسه ورغله چې کارغه څنګه دا جرأت وکړو چې زما د مخې نه یې غوښه وتښتوله. نو پاس سور شو کارغه پسې منډې. اوس کارغه په هوا روان دی او دا خوار شوی لاندې ورپسې منډې. چې دې منډې وای ورپسې صاحبه وزیرانم منډې وای. ځکه چې بادشاہ په منډه شي نو او دلته زمونږ په دې صوبه سرحد کې چې گورنر صاحب په منډه شي یا وزیر اعلی صاحب په منډه شي د لاندې وزیران به ټینګ شي دی به د هغې نه مخکې منډې وایي چاله څه شرمېدلی قوم دی او څه شرمېدلی ملک. د یو بادشاہ کور ته د دوبي ښځه راله جړلې نو ډېرې جړل. نو د بادشاہ ښځې دې پوښتنه وکړه چې ولې جاړې ویلې لنډی مړ دی. نو د بادشاہ ښځه اوس دا تپوس نه کوي چې لنډی څوک دی خو د بادشاہ ښځه هم په جړا شوه چې بادشاہ کور ته راغی ښځې ته یې ولې جاړې ویلې لنډی مړ دی. نو بادشاہ هم اوس پوښتنه نه کوي هم په جړا شو. دربار ته راغی صاحبه کابینې میټینګ لګېدلی دی. اول خو په دې کلو ملو کې چې دا تاسو اوسېږئ د شرمېدلي قوم ته ووایئ چې دا صوبایي اسمبلي چې شروع تاسو ورته بار په دې سړک ولاړ سلی ته خدایم په شرمونو وشرمو. اول خو د اسمبلی ته وګوره چې دا ناز پکې څوک چېرته په خبره پوهېږي او بیا تاسو ورته بار په سړک ولاړې چې اسمبلي شروع ده پولیس هم ولاړ دی او تاسو هم ولاړ یې چې اوس به پلانې وزیر روزي او ما نه به د سرو زرو مولی جوړ کړي. یعنی پرون تېرېدم په لاره نو یو قسم غصه راغله دا خلک ولاړ دي. ډرایور ته مې لږ روشه هلکه څه له ولاړ جی اسمبلی شروع ده نو ما اسمبلی دې کپاره وخوره نو ته څه کوې و زه ورک شه غول راوالی وخورئ. شرمېدلو خو دې وزیرانو ته مه ودرېږئ او نو الله که صدر کی که ورکی یا دوو کسو له ورکی یا فوجیانو له ورکی یا مولیانو له ورکی چانه چې یره کیږي چې دا را پسې کیږي. تاسو له والله که تورې خاورې درکړي تورې خاورې نو څه له ولاړ یې. نو بادشاہ اوس دا پوښتنه نه کوي چې لنډی څوک دی هم په جړا شو چې اسمبلی ته راغی قائد ایوان هم بادشاہ چې جاړي صاحب ورسره میا اقبال هم په جړا شو. ولې بادشاہ جاړي چل څه شوی دی بادشاہ ته وی جی لنډی مړ دی مړه ټوله کابینه په جړا ده. یو پکې چېرته د خدای کمقل هوښیار غوندې و هغه یې صاحب دا لنډی دی څوک مړ دی. بادشاہ خبر نه یم خو چې کور ته لاړم ښځې مې جړل چې لنډی مړ دی بس زم په جړا شو. وی چې لږه پته خو کوي چې کور ته راغی ښځې ته وی چې ښځې دی لنډی څوک دی
ول خبره نیم د دوبي خزر راغلی واغې وی چې لنډه مړ دین جړلې زم په جړا شو چې د دوبي خزر راغوخته چې کور دی وران شټوله باچې په جړا د لنډه سوک دی هغه وی لنډه زما د میړې او خرو لنډه او د خرو نو دوبي ګاټ لبه پجامې وړې راوړې امرو نو زمون د رزق معاملہ خراب شوه نو ما زکه جړ چې پته ولګي دا خرب مړ قسم په خدای دې ک په پاکستان کې د دوبیګار د خر عمر جړام د انسان په مرګ باندې شتا د دوبیګار خر مړو او ټول بادشاہي په جړې ده نن په پاکستان کې د پاکستان بچی په بمونو کباب شي او د پاکستان حکمران طبقه چې دا لکونه روپے په یو ښکار باندې خرج کیږي ښکارونو تروای تاسو موږ د داسې ملک خلک اوس موږ به کم زینا محمود غزنوی پیدا کوو یا با کبزینا حضرت عمر پیدا کو یا با ابو بکر صدیق پیدا کو یا با عثمان ذوالنورین پیدا کو یا با حضرت علی پیدا کو کبزینا او دغه قوم دی چې څنګه مېوي اسي جېوي څنګه قوم دی داسې په حکمران راځي د مسلمان په کور کې چې مړې وشي اب د هر مسلمان د کور مړې وي او د هر مسلمان رب په دردي نن ستا په ملک هغه نشته نو عزیزانو عرض میں دا کولو چې قرآن کریم د خدای کلام او جبریل دا هغه ملائکه ده هغه سیکشن افسر یو تپوس مان داو کچھ جی استغفر الله چې کارغه پسې هارون الرشید اسمن دی وای نو کارغه دی یو غره نه هغه غاړه واوړي چې واوړي نو هارون الرشید هم ورپسې دی او دا وزیران هم ورپسې د غره نه هغه غاړه سګوري چې یو سړی دی په صادر او په پټکی د لاس او خپېدا سے شاته تړلې دي او په ډاډه پروت دی د کارغه هغه غوخه یوړو هغه سړی له په خله کې ورکړه چې دوی ورنږدې شو نو کارغه والوته ا سړی نه تپوس کوي چې الکه دا څه چل دی سوکي وې صاحب سوداګرم په لار روانم غلو شو کولم غلو شو کولم اور سیران واغستاو په پټکی او صادره او تړلم او دلې داسې پرې هغه غلام خو پیسې تی واغسته سړی خو مړ نه بیګاره ته چاوي دلته د دریو کالو ماشومه چالاله کړی دا په بوجای کې اچولې دا او داغه کور مخه ته ورته غرزولې کمل کې چې د ظلم دا انتهای نو د دې کالو ماشومه څه ظلم کړو حد د ظلم بالکل هغه انتها شوی انداز به ونه لګولې انداز ګړ کپان وګورئ دلته زمونږ یو اجي سي بوډا سپینګیره سړی پلار روان دی او سړی ورته وي اوهو ته خو ډیر بیمار واسکټ لاندې ورته لاس ماس منډلې دا زینې دې خوږیږي دا زینې دې خوږیږي دا زینې او بیمار ماغه دا خیال کړی غاجی چې جوړه حکیم را باندې پیښ
خو بالکل دې د پاره به خدای خیر کیو چاته روان شوه دې اجي چې جیب کې لاس والے 200 روپۍ دی وسته غاټ غاټ زامن رااله بجیدا افتا پس بیا پی پیخته بیا چې لیدل هغه چې څنګه اگر اني ولې دی ولدا خو مغه سړی دی چراغ دکان ته راوستو ځان به وشو چاله شرموي مما چې زامن را لول بدا 1500 والی نور بدر تراول داس یو لوټ مار لګیدل لاره ته بوخیږي چې پزان پويږي جیب بده بیا والی تیراواله خزوا ماشوم لګنه لاس کې ور کړو چې رو پسې روڅا دا مخ کې دا ماشوم ور پسې ده په بازار کې ته ماشوم ورکشوي چې ورکشوي ده هغه خزاریان شو چې زوی می څه نو چې وی هغه وخت کې خو ډنډوري منډوري نه وي نه اخبار او نه اعلانونه نو خپل جبه کې وای چې تورا کاټوخه بچای مې و چنجان غانای مې لاس کې ور کړای و رو پسیر روان و خو چې ایسه مې وکاته هاي مې پر کور و ایسه وګورې کور دی ورانی د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې اس مجرم ته د خپل جرم صحیح سزا نه ملاوي گڑکپ اونی ویشو غل اونی ویشو او قاضی تا پیش دغلا کڑے او جی دغلا کڑے تراک دے دے کی تے لاس غسک چه دغا بونڈی لاس تے خلق گوری او تاسو زمان اغلا اکڑن او زمان دا گیرا کلا کئی دیا نن ارسڑے غل اور سڑے غل دے اور لوے غل زین لوے غل وینم داستاو د بلخ لمزان توائما نم داستاو د بلخ لمزان توائم خپنشی کمی نم واغستستا لوی غلزه د اسلام پنوم زتا سو دوکا کوم لدی کے ثواب دے لدی کے ثواب دے لدی کے ثواب دے لدا مڑو پشپکیر پوخ کا ثواب دے لدا گالوا پخا کا ثواب الا مڑے کور اوران دے په تخته را پي را پي الا گالوا پخا کا کے ثواب دے الا کدا الوا دې مړی په کونه ورو باندې په کې ثواب دے والواګانو مړی خلاص نه غلزه ما ته پوي کړه نه کدی پویوم التدا تعالی سټو روټي خلاص او دا خېټو د پاره اسلام فروش او دین فروش دا بېمان دا می تا پویولو ته پریدي نه بیا د پیر په شکل کې برا پاسي التتا کې شرک ماده خوشتا کا د مولا په شکل کې رونو داسې خلق پیدا شي خیراتونه نه مني رونو داسې خلق پیدا شي تاسو کې دا زاړه سپینګری وای تاسو کافر مسلمانان دا زمونږ د کلو کې دا شیخان میخان چي دي صاحب چرته باټان به ولا ورشي صاحب دا په خوا به دا غل نه کول دا باټ به چې کولو دغه باټان به ورشي غزل مزل به زده کړي اب ورشي نو خیال کوي ازړه کلمه در نه رن کی ازور اسلام در نه زور اسلام څوک
زور اسلام جناب محمد رسول الله وکنو ها تاسو وایي زور اسلام قرآن دے کنه دے زور اسلام حدیث دے کنه دے په قرآن او په حدیث کې دا رسمونه او رواجونه راته وخایا که قرآن او حدیث کې داوی چې د مړي د تختې الوا دا ورپسې پخه کاو الا روح په بلای ناسته لا سوچت کې چال روټه اوچته کې یو وسی که قرآن او حدیث کې دای خو خبر اخلاص نو التمل قابو کړه دې دا قسمه د زیارت یو منجور را پس راغله ما ته وجنم دی ته دا د زیارتونو د منجورانو پس بد ولې ویل و داسې سنداو غټ کټه اوس ورشي د ټول زیارتونو کې وګورئ کړه زه خو څه نه یریګم شرمېګم نه زما ایمان او زما ژوند او زما ساو زما روح دا عرص زما د خدای په لاس کې دي کله بنده لاس کې ورشید پبو میاں صاحب کې وګورئ کاکا صاحب زیارت کې وګورئ پیر بابا کې وګورئ سیدو شریف کې وګورئ کوټه جی بادر صاحب کې وګورئ دا لوی شیخ جنید صاحب کې وګورئ ورشید دا شکرانه دا پیسې کوم خواږي دا تا چې پیسې واچولې او مالګه دې اوسه کله دا پیسې به کم غواړي په دې پیسو څه کیږي اے په برګوړان دي دا پیسې کم غواړي د دې پیسو دې مړی تاجت شتا تاسو وایي دې مړی تاجت شتا د مړی ضرورت دې پیسو تشتا دې مړی تستا دې پیسو فائدہ رسی په دې پیسو د دې منجورانو ځامن شراب سکي او زنا ته کوي کینی راشي چې درته وخایم لاس نیولیم ولا بوزم ګری به کلی کړي سرونه به انګریزي پریخي غاټ کټه بناستی مالګه تا ورزا او راشه د پبو میاں صاحب ته وګورئ کړه راشه خوره واخلا راشه دلتا راشه دلتا هغه شیخ قرآن مخکی او شیخ رای ورپسیو خزه ته چې د الکان आवाजونه کوي پوس پری کړی بچو کله معتبر خزه په صدر روډ باندې دکاندارانو سره انګتی چې تاسو خزه چې په زیارتونو کې منجورانو سره انګتی کار دې څه دی تاسو راشي زیارت پر ورځ وګورئ ځکه کله رحمان بابا زیارت ته زم په دې ادیرو کې وګورئ راشي وکړي دا خون بابا دیره کې راشي چې درته وخم د زیارت پورز ماسپخین نه پس هر قسم ګډه چې وې پکې ملایي دا چا خدي دا ډېر بے غیرت قوم پښتانه مختانه نه پښتون سي لکه پښتون لا پاتیم دی چې پښتون سي پښتانه مونږ نه یو مونږ پښتانه وای زمونږ خزه په پادیرو کې نه ګرځې ده زمونږ خزه په کوچی بازار کې نه ګرځې ده زمونږ خزه په صدر کې دا اوس چې نوې مارکیټ جوړ ده دغه کې نه ګرځې ده مونږ پښتانه نو روټه وروړه کارغه او سړی له خلک ورکا هارون رشید ته تپوس کوي چې دا والی ویسه غلو شو کوله مر تیرانه واغستو زه تړلې پرې دلته د روټه او د بوت چل کې وې په خدای قسم چې کله نغلو تړل موغیره نه لاړ درې میاشتې وشو دا کارغه ټیم په ټیم او بم راوړي او په خله کې را کوي او روټایم راوړي او په خله کې را درې میاشتې مولانا روم وایي چې اسببها
بگذرو تقوی طلب اسبابها بگذرو تقوی طلب تا خدا روزی رساند بے سبب اسبابها بگذرو تقوی طلب تا خدا روزی رساند بے سبب ہیلی پریگ دا تقواو کا خدای سره جوړاو کا په خدای قسم چې خدای سره دې جوړاو شي روټای بتا پسې منډي وای نن خو تر روټای پسې منډي وای روټای بتا پسې منډي وای هغه ورځ یو سړی وادو کار زه خو چېرې ودونو ته تللی نه یم ویجی ته ودونو ته ځې نه خو دا کارډ مې راوړی دی مال ښه دې کړي دا کېده والله که مې دام کتلي چې په کم تاریخ دی په کم کار مې سره تاسو خو تاریخ وګورئ پلاني تاریخ روانګي برات پلاني طویق پلانې یعنی بیا به څه چل کېږي مال زه څه وکړم ویل راځي خو نه که کور ته درته راواستم مال که کور ته دې راوړه نو غورځوم یې نه نو ماسخوتن چې ګورم دیچکی په سر کړی دی او غوښې مخې او کیمه میمه یې کور ته راپسې راوړه تا پسې به روټی منډه او که لږ غیرت دې ځان کې پیدا مدرسې ته یو سړی راغلی ویل زکات تقسیموي طالبان یې راغونډ که 5 روپۍ ورکړي استادانو له 10 ورکوي مال یې چې راوړې مال زه نه علم ویل ولې جي مال نه علم زه زکات نه علم نو شلې کړې مال نه علم 10 کړې دا نن 15 کاله مخکې مال نه علم 40 کړې مال نه علم 50 کړې ویل والله اوس خو به علي با 50 مې واغستې چې سړی لاړو دا ټول استادان او طالبان راته وایي چې دا دې څه چالو کو مالدا مې درته یو شی ثابتولو چې دنیا سپای ده چې څومره لته ورکې در پسې بغا کی څومره لته ورکې 15 ملت ورکړه لسله ملت ورکړه شل ملت ورکړه 10 ملت ورکړه سلويخ ملت ورکړه 50 شوي کدی 50 ملت ورکړه نو سل کې دی دا ارس بتا سو پسې منډي وي پیسې بتا پسې راځي روټای بتا پسې راځي دا جامیدی والله العظیم دا بتا پسې راځي ما خپل غیرت او خپل ایمان په زندګۍ کې چاته جوکیاو کړی نه دی په زندګۍ یو شي ته جوکیاوي دې ته وګورئ تاسو شه دې سدي دې ته جوکیاوي دا ملاس کی دا عرش ما پسې برامن مالا با وزیر اعلانو کی جی بجلیگر مولا علمیم 2 لکھ روپے ورکے نو پا سیکٹریٹ کے بزب یا گرزما وزیر سے اعلان کرے بابوگان رکھتے چی مولا سے بزازا لاشه زبدے پس زبدا کار کون نو زما خدای بدا کار کئی چی دار سبا ما پس را پا منڈی کی زما مرگر والا قرآن ور کئی پا شل کالا کی زما کور نخزر د 1 روپے نواله تر 0 پورې کپڑا په بیان نه دا بس
کپڑے ما پس را منډي وای روټای بم ما پس را منډي وای ترکاری بم ما پس را منډي وای تعلق ځان راخ کو ار سړی بداوي چې یاره دې بچرته زما دا روټای هم خوري او کنه تاسو پسې کارډ راغلی نه شي زمبای زمبای بکیږي کارډ راغلی ګلیو چې کارډ لال تور شي کینا را پاسې اورګی لک بیا بکین بیا را پته او لکین کینه یو پاسه و زهرم خوان شاغوري دي یا تاسو نو په دا غوړز ورته شیخانو خاص سنت والی ګیرم ګومنس کړي دا د انور هغه مې یو کتو داسې خپلې تا چولې داسې موټه جو دا نفس خو سپې شه ده ته لکټین کا ته وګوره 400 بیا د پس رامنډې وای کنه نو زما عزیزانو لګ ایمان پیدا کړي غیرت پیدا کړي بی عزت زیت نسبی مزي زمون د دې ملک ودونو تتلل او نو پیړه انسان په شرمونو شرمون نن ته د دې بغیرت قوم حال ګوري چې په دې لارو کې جنگ روان ته د دې بغیرت قوم حال ګوري چې په لارې کې خزي کینولي او ډولکی ماره ور سره کینولي او زمون خزي په لارې کې لاسونه پړکې او ډولکی ته غړيږي کنه غړي واچ یو قوم د قوم دومره بے غیرت او دومره بے حیاوي چې دنیا ورته ګوري او خزي لاسونه پړکې په لارې کې ډولکی مارتا زما اوس خلاب دغه شو زما ورکوالی کې به خزو چې ډولکی مار سره ته دننه نه استو نو د سره خزو بزان لپ باندې پیریان راوس اډولکی کې به چا شراب شروع کو نه خزه په ځان په نو نور خزه براونی بچي خور نن په ډېر تیز پیریان اوسم دا خزه پیریان کوي خاطریان کوي او زار وای نو ټول پاکستان نه ده ناس چې زورته وای مکنه تاسو خو خزه تعدادی وای په دې خزه خاطری دي خاطری نو زرګونه خزه ولا راځي چې په دې خاطری ناس نو خزه د جمعې په ورځ تر متر پزانو مګي او پاکه جامع ها 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 او دا سوششنيږي او خزه ته وي چې خا خوري وای نو یا ورته ایمان مېړه لګ دغه ده زو کوی چې مېړه می بوډا دی چې لګ ځوان مېړه را په دغه ما خو چې څه خزو کنه زمون د مرګ دستور دی خزه ورته ششنيږي خاطریان پر غري تاک ورشه په دې خار کې په دې آسیا مالک کې وګورا سیدان دي خزه پالونو لورځي پال ګوري پال نازل روتو ټکه کنه اخذ وی خدای سره وته خوري روت دلته چې تعویذ او ساختونه نه کړی کور دی ورانی هغه کوروانی چې سزان سره وړي هغه جیله ورکی خو چاله تعویذ او ساختونه راته دا په خو نه غره دلته مشهور په دې په کور کې شیخ جان نغاره به ورته وي او دې هغه راغلی ټوکلې نغاره یو ویر نه ده د دې ټول لوبې د باب څه ده چې هغه کتاب نه دا قوم نه خبره ده چې د کم کتاب آغاز په غار حرا کې په جناب محمد رسول الله شه اوس باور یرورو چې دا کتاب په پیغمبر بیا راسخ کولو په دې صحابهو کې څنګه دا بیانونه برستو راځي نن پتا کې قادیانه ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي شیعه در کې ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي آغا خانه در کې ولی پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي عیسائی در کې ولی پیدا شو
نن ستا په ملک 80 لک مسلمانان عیسایان شي 80 لک د لندن یو میشن راځي تبلیغي میشن ستا په ملک پیران او مليان په دې کلو ګرځي چې دا تبلیغ والا خراب دي او ازاړه کیدم خرابای او پام کوي چې د بشترو والا ته نږدې نشي او دا خراب دي او دا خراب دي دا روټي خلاص چې دي دوی ته خراب وای او د لندن میشن راځي په پاکستان کې د عیسایت پرچار کوي او د عیسایت تبلیغ کوي 80 لاکھ مسلمانان عیسایان کوي 80 لاکھ کم پیر او مولا چې وایي چې تبلیغ والا خراب دي د دغه مړای نه ونی سې او په دې خپو کې پوری واچوي او تراغه راکاږي چې دا د ملا سرمنې په دې سرک پاتې زما په خبره پوهیږي دا دکانداران دا د پیسو سپی دا هغه خلق دی نن د ځمکې په سر د 1,40,000 پیغمبرانو میشن چې ادا کوي زما د په خدای قسمی چې واحده ډله دا تبلیغ والا دی ترا شو ګوره د الکانو نه څه جوړ کړ ځوان الک وای ګیره به کړی مسواک به پلاس کی خبرې چې واوري نن خالقان ډر ډر ناره وای لګیا ځوانان الکان بل ورځ زمون په جمعات ته د سورلس کسالو یو وفد راغل الک مال د کمزې وینم دي د اسلامیه کالج سټوډنټان ګیری مسواکونه ور سره دي درې ورځې بسترې په وګدي تبلیغ پسره نو زما عزیزانو ملک او بو اغسطه ده پا مخا کلمبا در تطلا او سین تا وغرزی ده خو بچ بشه او کلمبا ندر تلا او سیلاب راغه نو تباب ہے نن دا آخر زمانے د فتنو سیلاب پا ملک راغلے ده قرآن و حدیث دا اصل دین ده صحیح علماء نه ازدکی اوسګار وخت درته ملاویږي اسی چې پلار ازي د تبلیغ والا سره لګ لګ وخت یاد جمعې شپې ته تماشا کوا چې تا نه خدای څه شی جوړي واخر دعوانا والحمدلله عزیزان اوس چونکه جلسه ده 2 بجې په مالګو منډۍ کې الوی جمعات کې د آغا خانیت خلاف سرغا خان په د پاکستان ترازی اوسیږي په پیرس کې په د اعلی ملکونو کې اوسیږي لوی مالدار سره هغه چې پاکستان ترازی نو ضیاءالحق اډې تریسیو کولو لورځي پرایویټ سوي داغه یو تحریک دی چې چترال او دا ګلګتونه دی زما یو ریاست جوړ شي د آغا خانیت ان شاء الله غو په اس قیمت مونږ جوړې دوته نه پریږدو بل جلسم وایو کننګم پارک کې زما نوم بم پکې لیدلې پوسټر کې لیدلم کننګم پارک کې بجل سي دا د اهل حدیث تحریک لاندې دا جلسه شو عزیزان ما اغي سره وعده قطن نو کړ زمانامه پوسټر کې بڑ چڑھ کې لیکلې و پوسټر چې ماو کا تو تقدس حرمین شریفین د پاره جلسه کوو مال دا خکار دې زبم پکې ورش چې پوسټر می پکې وکړه ناغي کې لیکلي چې په دې جلسه کې به مهمان خصوصي چې ده د اوقاف وزیر وي مال دې طلاق له ورک او پکې صاحب د مودودی صاحب د پاټای خلک او پکې د ضیاءالحق صاحب د پاټای خلک پکې وزیران او پکې به بجلیګر مولا
نو مال د بجلیګر مولا خپل خود د باړې خوړ دې اج په ګیر اخلاص شي ابدی ناس کی ما بټینګي سو د خدای قهر مو واچم وای نو ما نه خودم تپوس کړل تاسو خیال راغی نو زبزم مالګمن دیتا د انجمن تبلیغ قرآن و سنت زیر اهتمام جلسه ده د علماء دیوبند جلسه ده دا غخانیت د دې سکیم خلاف جلسه به یو بیا جلوسی تاسو ته مم عرض ده که وخت در سره نو پکې شرکت وکړئ